کاپیسا کې د اسلامي امارت ځواکونو تازه میړانه ده چې کاپیسا کې د اسلامي امارت ځواکونو تازه څه کړي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کاپیسا کې 9 تنه د قتل او نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. چاریکار د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 4 تنه د قتل او 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو امریت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کاپیسا امنیت قومندانۍ د کشفي او استخباراتي ځواکونو د نجراب او کوهستان په حصه 2 ولسوالیو کې 4 تنه د قتل په تور نیولي دي او تر پلټنو لاندې دي چې د کاپیسا د بېلابېلو سیمې اوسېدونکي دي. سرچینه دغه راز زیاتوي همداراز امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه نور کسان چې د تګاب ولسوالۍ د کوهستان د حصې 2 ولسوالۍ او د کندوز ولایت اوسېدونکي دي د یوې اندازې نشهیي توکو لکه شیشې او چرس د پلور او قاچاق په تور نیولي دي. سرچینه کاږي د دغو کسانو دوستي به د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي ارګانونو ته وسپارل شي. تاسو د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د دغه تازه میړانې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې